نظم دی بې پروایي. زه څه خبر ومه چې ګور ته راغلم، ماښام چې ستړی ستړی کور ته راغلم. سلګو نیولې بیا وویل د کور مېرمنې راته دا وویل سحر دې وتې بچې رانغې، ماښام تیاره شو علالې رانغې. چې دا مې واورېد سجدې له لاړم، ډېر ورخطا شوم دروازې له لاړم. د کور نه ووتم بچې ګورم، او دا چې کوڅه په کوڅه ګرځم علالې ګورمه. ټوله شپه وګرځېدم ستړی ستړی کېناستمه، پیدا مې نه کو خپل بچی نو سوی کېناستمه. چې به په لار څوک تېرېده ماتې تپوس کولو، زما په حال باندې به هر سړي افسوس کولو. چا راته ویل پیجان مې نه خو یو ناشنا بچی و، څه عجیبه انداز کې ویل هغه ستا بچی و. ما په ژړا تر خپو د اوښکو باران ورساو، په منډو منډو هغه ځای ته مې ځان ورساو. ګورم هلته مې بچی له غړ په غړ پروت دی، نازک بدن یې تورو خاورو کې خړ پړ پروت دی. د چا د خولې نه مې ناشنا غوندې قصه واورېده، څه عجیبه غونده کېده، ما فلسفه واورېده. ویلې دې سره اول ښه بدکاري شوې ده، د دې بچي د خاندان ښه بېعزتي شوې ده. دا یې وجلی دی چې مونږ چاته ونه ښایي، په دې خبره چې دا مونږ دنیا ته ونه ښایي. په کومو سترګو جنازه یې اوس کوڅې ته کړمه، خدایه پاتې دي دا کومې زمانې ته کړمه. اوس په پرده کې نر بچې، اوس په پرده کې خپل لور که نه خپل زوی وساتم، پرده کې پټ خدای څنګه نر بچې وساتم. انسانیت دې ته وایي ظالمه ته انسان یادېږي، ته کلمه وې یې ظالمه مسلمان یادېږي. که حقیقت کې نر بچې نر کارونه کوه، یا خو په لاسو که بنګړې او مرګاټونه کوه. دا غم زغملی نشم نوره غم راضي نه کوم، ما دیان مړ کئ خلک نوره زندګي نه کوم، ما دیان مړ کئ خلک نوره زندګي نه کوم.